ستړي مشه زه رحمان بونریم دا پروګرام بی کاست دی د افغانستان په حرمت خودمختارۍ باندې تیرې او د نړیوالو قوانینو سره غړونې وروسته پاکستان په تاریخي توګه شاتګ کړی دی یا یې ماتې خوړلې ده. څلور نکتې داسې دي د هغې په بنیاد به په ننني پروګرام کې تاسو ته او موږ ته واضحه شي چې پاکستان څرنګه د خپل تاریخي سیاسي جغرافیایي سټریټیجیک او مفکورې د تګلارې نه شاته تګ وکړ او ماتې وخوړه. یو پکې دا ده چې هغو پاکستان د پاکستانی طالبانو د افغانستان په خاوره د موجودګۍ په حق له دروغ ویل او په مفتي نورولي په کابل کې حمله وکړه. پاکستان او د پاکستان د استخباراتو سره تړلو خبرپاڼو دعوه وکړه چې هغه یې مړ کړه. نن هغه په لوی خیبر کې راښکاره شو وویل چې دا دی ژوندی ناست یم. نکته یوه. دویمه نکته د طالبانو په واکمنۍ باندې او بیا د جمهوریت په سقوط باندې پاکستان جشن وکړ. اوس وایي طالبان قابض رژیم دی او وایي افغان ولس د ازادۍ او سوچه جمهوریت حق لري. یعنی دوه نکتې شوې. اوس درېیمه نکتې ته که راشو هغه ډېره د ټوکو نه ډکه ده. پخوا به دې ویل چې له خراسانه به د اسلام فاتح لښکر راوځي. اوس وایي فتنه الخوارج راووته. او څلورمه مهمه نقطه دا ده چې بالاخره په منځګړي مقام کې یعنی په قطر کې د خبرو میز ته راکش شو. نو دا د جګړې قصه نه ده یوازې که دې ته وکتل شي چې دا د جګړې کیسه ده داسې نه ده بلکې دا د یوه ملت د برخلیک او د بل یعنی د یو ملت د برخلیک او د بل دولت د سټراټیجیک عروج ترمنځ شخړه ده او ډیره ښکاره ده. تاسې او موږ ته معلومه ده چې پاکستان چې ځان یې د افغان معادلې اصلي لوبغاړی باله یعنی پاکستان په دې معادله کې دعوی چې د دې ټولې لوبې اصلي لوبغاړی پاکستان دی او دنیا ته یې ویل دلته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راغی هغه به په امریکا کې ویل چې افغانستان سره داسې وکړئ او داسې وکړئ داسې وکړئ. خو اوس د خپلو جوړو کړو د اور له لمبو تښتي. څنګه؟ اوس راځئ چې په دغه نکتو باندې بحث وکړو او هم په دې څلورو نکتو کې د دې ځواب پیدا کړو چې پاکستان څرنګه شاتګ وکړ، پاکستان څرنګه تاریخي شکست ومانه او پاکستان څرنګه د خپلو تګلارو نه په شا شو او اوس منګولې مروړي. یوه خبره چې ما یې لږ مختصر ذکر وکړو اوس به پرې لږ تفصیل سره بحث وکړم ډېر نه لږ مختصر. لومړی نکته د پاکستاني طالبانو په ضد حمله دا زما په آن د سټراټیجیک ژوروالي د پاکستان سقوط دی، اختتام دی، مرګ دی یا جنازه ده. پاکستان د افغانستان په خاوره د حملو ترشا دلیل څه و؟ هلته کې فتنه الخوارج ده، هلته طالبان دي، دا هندوستان نه پیسې اخلي او په پاکستان باندې بریدونه کوي او پاکستان کې چې دی اړې ګړې جوړوي یا د پاکستانیانو وینه تویوي. ګواکې هلته تحریک طالبان پاکستان دا ویل چې پټ ځایونه لري. خو اوس په ډاګه ده چې دا حملې دراصل د هغه پالیسۍ یو بربنډ اعلان و چې د څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان د کنټرول لپاره خپله کړې وه. یعنی په کابل د اسلام آباد خود سره تیرې او د هغې 3 ورځې پس یعنی په کابل او سپین بولدک د تیری او حملو 3 ورځې پس مفتی نورولي مسجد صاحب چې دی طالبانو مشر هغه نن په یو ویډیو کې راښکاره شو. تاسو پاکستاني خبریالانو په پاڼو باندې به لیدلی وي چې مفتی نورولي مسجد صاحب د خیبر په دنګو لوړو غرونو کې ناست دی او وایي زه دا دی مخامخ ناست یم په خپله خاوره باندې ناست یم. دا څه ثابتوي؟
پاکستان خو ډیر په غره دا خبره کوله چې مفتي نور ولی وسید مو په کابل کې نه خک په سپین کروزر کې مو په نه خک په عبدالله څلور لارې کې مو په نه خک د پاکستان د استخباراتو پاڼو دا خبرونه ورکول دا د پاکستان د استخباراتي حساب په ډاګه ناکامي ښایي چې هغه په خیبر کې ناست او د په کابل کې ډرون بدونه کول دا هماغه طالبان وو چې د پاکستان پر روزنه او ملاتړ رالوی شوي وو اوس دغه طالبان هم د دغه نظام په ضد په جګړه باندې بوخت دي معنا څه ده دا هماغه پالیسي ده د پاکستان چې د سټراټیجیک ژبروالي تر عنوان لاندې په تېرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان په خاوره باندې پرې وینه وبهوله افغانان یې در په در کړل کډ په سر کړل افغانان یې د نیابتي جګړې د یو داسې نیابتي جګړې نه قربان کړل چې په دنیا کې تاریخ نشته دی او البته اوس هم هغه وسله پاکستان چې هم هغه وسله چې په هغې باندې افغانان وژل کېدل د خپل بدن په زړه راګرځېدلي ویني پاکستان په خپله وایي د هغه د جنرالانو کرنیلانو وینه بهیږي په بله معنا پاکستان خپل جوړ کړي وسلوال له لاسه ورکړي دي ممکنه دا خبره څوک نه مني سمه پوره توګه یې سمه نه مني خو په ظاهره هم داسې ده او افغانستان د دوی له جګړې د آزاد فکر بیا راژوندي کېدو ډګر ته ورګرځېدلی دی اوس دویم نکتې ته راځو دا دویم نکته چې ده دا مهمه ده صاحبه دا پیغور نه دی دا حقیقت ته باید دا موږ ووایو او دې ته موږ غور وکړو چې قصه څه ده موږ ته یاد دي په کال 2020 کې په 15 اګست د جمهوریت د سقوط په ورځ پاکستان جشن کوو یوازینی هیواد جشن یې کوو خو جشن د څه و ازادي د څه وه جمهوریت تباه شو پاکستان جشن کوو کله چې کابل سقوط وکړ د پاکستان استخباراتو جنرال فیض حمید په کابل کې ولاړو د پاکستان حکومت عمران خان پوځ مذهبي او امنیتي کړیو اخبارونو پاڼې وګورئ دا د اسلامي امارت بریا په نوم یادوو جشن یې کوو ګډېده د دوی لپاره دا د خپلې اوږدې جهادي سټراټیجۍ بری و د جنرال حمید ګل د جنرال اختر عبدالرحمن د جنرال ضیاء الحق د جنرال مشرف خو اوس 4 کاله وروستو هماغه طالبان چې دوی یې ملاتړ کوه دی ورته د غلامۍ د زنځیرونو څخه تعبیر ورکوه او دغه به ویل سنمیږي دا اوسنی چې کوم دفاع وزیر د خواجه صاحب چې خدا ہمارا ټوپک تمہارا اوس پاکستان ژاړي چې په پوله د دوی پوځیان وژل کیږي او هم دغه پاکستان هم دغه خواجه صاحب هم دغه د پاکستان پارلمان دوه مخیزې ته وګورئ اوس په کابل واکمنو ته د هندوستان مزدوران وایي د اسرائیلو ګوډاګیان ورته وایي د پاکستان دښمنان ورته وایي د پاکستان جرنیلانو او د جی ایچ کیو ډنډورچیانو دعوی کولې چې د 100 کلنې جګړې په پای کې اسلامي امارت بیا قایم کړ تاسو به د ډنډورچیانو خبرونه کتلي وي که نه وي زه به درته دریاد کړم خیر دی اوس یې د دفاع وزیر مني وایي دا سټراټیجیک ناپوهي وه معنا خواجه صاحب څه کوي خپلې توکلې لاړې بیرته سټي لګیا دی او په مینتونو او په زاریو سره شوی دی نو اوس چې پاکستانی طالبان نه پاکستان اوس چې پاکستان طالبان افغان طالبان قابضه ډله بولي دا د دې خبرې اعتراف دی ډېر ښکاره ډاګیزه روڼ اعتراف دی چې هغه نظام چې دوی ورته کفر وایه جمهوریت ته کفر وایه د اشرف غني حکومت ته د حامد کرزي حکومت ته
د خلکو ازادۍ ته یې غلامي ویله، په اصل کې د خلکو د ازادۍ او د جمهوریت سمبل و هغه نظام. پاکستان دا اعتراف کوي لګیا دی، پاکستان مني چې هغه نظام د خلکو د ازادۍ او د جمهوریت سمبل و. و درېمه نکته صاحبه، دا فکري ټکی دی او علمي ټکی دی او دې کې کتابونه تاسو ولولئ. زه به یې داسې په یو دقیقه یا په یو منټ دوه کې واضح کړم، دونه ګران کار نه دی دا د خدام دی. یعنی د لشکر خراسان تر فتنه الخوارج دې باندې کتاب لیکل کېدی شي. یون صاحب یا قرار صاحب یا بل ملګری بل دا دانشوران چې دي په دې کتاب ولیکي چې لشکر خراسان سے فتنه الخوارج. په دې کې دا د مفکورې زوال چې دی په تیرو څلورو لسیزو کې دا د مفکورې غټ زوال دی. دومره غټ زوال ما چېرته نه لیدلی. په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستاني سرکاري مریانو داسې حدیث را پیدا کړي وو چې او پروردګاره چې له خراسانه به د اسلام لښکر راوځي، په اسلام غلبه به وي، دلی به پتا کوي، قبضه کوي. او خدای خبر څه حدیث به موږ اورېدل. او داسې محترم مولیان صاحبان چې په سرکاري ټلویزیون بناست وو، خوراکوره به یې په سر کړی وي، هغوی به په دې باندې ډېر بحثونه کول. خراسان د دوی په تعبیر کې د اسلام د بیا احیا مرکز دی. خو نن د بډو داسې حکایت راوښکي دي پاکستاني سرکاري مولیانو په ټلویزیون باندې، وا پروردګاره وایي دا د خراسان لښکر نه دی، د اسلام د حیا مرکز نه دی، دا د فتنه الخوارج اډه ده، د کفر اډه ده. نن دغه رقم مواد د لاهور او د راولپنډۍ په چاپخانو کې د توک په بیه چاپ کېږي، او په پنډۍ کې او په کراچۍ کې او په لاهور کې په ګجراواله کې او تر دې هغه په سند کې سندي مولیان هم چې د جمعې خطبې ته کښېني نو دا فتنه الخوارج او فتنه الخوارج او فتنه الخوارج دا د توک په بیه دستیاب دی. او دا بدلون اوس یوازې د یو سیاسي دریځ بدلون نه دی. د پاکستان دا بدلون یوازې د یو سیاسي دریځ بدلون نه دی، بلکې دا د یو مقدس روایت د فکر مرګ دی. پاکستانیانو زلمیانو واورئ، دا د فتنه الخوارج خبره چې د فکري مرګ دی. د پاکستان د 40 کلنې تصور چې دی بول دا به د خراسان نه به د جهاد لښکر راوځي. کله چې شعار له جهاد نه فتنې ته ور واوړي دا پخپله د ذهنیت انحطاط ښایي. جهاد فتنې ته واوښت، د پاکستان د پوج چې کوم سمبول دی موټو ده هغه دا ده. اوس وایي دا فتنه ده، موټو به بدل کړئ. په اصل کې اعتراف دا دی چې هغه جګړه چې د دین تر نوم لاندې پیل شوې وه، پاکستان د جهاد د نوم لاندې پیل کړې وه، د امریکې په ډالرو شروع کړې وه، د امریکې په مرسته یې کوله. دا د سیاست او نفوذ لوبه وه، دا د طاقت لوبه وه، دا د سټریټیجک ډپت لوبه وه، دا د جهاد لوبه نه وه. پاکستان دا اعتراف کوي. اوس اسلام آباد د لګولي اور په لمبو کې ولاړ دی. دا اور دی په خپله بل کړی و. هغه د خراسان د لښکر مشران د خوارجو د فتنې په نوم باندې د پاکستان په ډنډورخانو کې، دا د پاکستان میډیا د پاکستان ډنډورخانه ده، په دې کې اوس موږ ته وایي وایي دا د غلیم لښکر دی. وایي بنیرګله په دې یقین وکړه چې دا د غلیم لښکر دی. اوس موږ ته ځلول کېږي چې د غلیم لښکر راوته. دقه مولیان چې موږ ته یې به ویل دلته نه به د اسلام ځلیدونکی لښکر راوځي له خراسانه. او اوس څلورمه خو تر ټولو مهمه نکته چې دا په کوم چې به زما نننی پروګرام ختموم زه، هغه د دوحې میز دی. د دوحې میز د اسلام آباد د غرور جنازه ده. نن د دوحې په میز باندې د پاکستان کېناستل د پاکستان او د اسلام آباد د غرور جنازه ښایي. د افغانستان جګړه اوس د سپین بولدک په میدان کې نه ده روانه، بلکې په قطر د منځګړتوب په میز هوارېږي لګیا دی. شهباز شریف قطر ته وایي موږ له جګړه ختمه کړه. خواجه آصفه چېرته یې؟ غږ مې درځي. پاکستان بالاخره د همدې دښمن استازو سره خبرو ته مجبور شو. د ملا عمر صاحب زوی ملا یعقوب صاحب چې د طالبانو د
په حکومت کې د دفاع وزیر دی، هغه به په دې میز بل سر ته ناست وي. پاکستانیان چې سحر غرمه ماښام به یې د کابل په عالیشان هوټلو کې د مشر ورور او د لاسبري میلمه په توګه پولاونه او روشونه تناول کول. داسې ورځ ده تېره شوې چې پاکستاني مولا، جرنیل، کرنیل، خبریال اکو بکو سر صندوقو په کابل ته نه ور خلاص. نن په قطر کې د میز یو سر ته د برابرۍ لیول ته راښکته شوی دی. دا د تاریخ پاڼه ده، باید دا زما ټول لیدونکي اردونکي ځان سره سنبال وساتي. دا چې زه څه وایم، او دا یو غټ کتاب زه تاسو ته په 12-14 منټو کې سپاره کوم لګیا، د دې نه غټ سبق بل نشي کېدی. پاکستان چې ځان یې د دې پروسې اصلي لوبغاړی ګاڼه، اوس د مینت او زارۍ په څادر کې ځان نغښتی دی. مظلوم پاکستانیان د مظلومیت ډنډوره کوي، اوس لګیا دي. د دوحې میز په اصل کې د پاکستان د نفوذ د پای اعلان دی. ډېره ښکاره وایم دا خبره په هیډلاینز کې ولیکئ، د دوحې میز د پاکستان د نفوذ د پای اعلان دی. افغان طالبان د مستقل مذاکراتو په میز اوس د یو لاسپوسي په توګه پاکستان ته نه دي مخامخ ناست. چاپ کړئ دا مقاله په نیویارک ټایمز کې، ویې لیکئ، ځان سره خوندي وساتئ. بلکې د یو سیال په توګه پاکستان ته وایي نور چې شی غواړئ، په ټوکو مه اخلئ دا خبره، چې غواړئ. دا د تاریخ انتقام دی، دا د تاریخ ډېر لوی انتقام دی. افغانستان قسم د جګړې او کړاوونو له لارې مونږه تل لیدلی دی، او مونږ پکې مرګونه، ژوبلې، کډوالۍ لیدلې دي. خو اوس د شعور په لاره باندې لیدل کېږي چې د بیدارېدو په لاره افغان ملت او افغان ولس او په ځانګړې توګه افغان نوی کل روان دی. پاکستان بیا د خپلې جوړې پالیسۍ د قربانیو د پړاو شاهد دی. پاکستان یې اوس یاد ساتي. دا خبرې داسې نه دي هغه طالبان چې د نفوذ لپاره یې دوی زېږولي وو، اوس په دوی حملې کوي لګیا دي. په کال 2021 کې په 15 اګست هغه اسلامي نظام چې دوی د امتخار د سمبل په توګه دنیا ته خوده، اوس ورته وایي دا قابضین دي. پاکستان دغه د ازادۍ او د افتخار سمبل ته وسوي قابضین، او هغه جهاد چې د ازادۍ د شعار په نوم باندې په ټوله دنیا کې مشهور کړی وو، اوس د فتنې په نوم باندې په ټوله دنیا کې یادوي. 4 کاله نه دي شوي. That is the greatest U-turn of the planet Earth have ever made by anyone. نو پاکستان لپاره دا یوازې یو تاریخي شاتګ نه دی، بلکې سقوط دی، ملامتیا ده، ماتې ده د جغرافیې، فکر او اخلاقو په کچه. په مقابل کې د افغان ولس د شعور پیغام لا ژوندی دی، ډېر واضح دی، ډېر روڼ دی، ډېر ښکاري. اختلافونه به موجود وي، خبرې به موجود وي، خو په دې اوسنۍ لوبه کې ډېر غټ فکر چې دی هغه واضح همدا خبره ده. د دې جنجال وروستو زه البته فکر کوم، دا خبرې په دې راغونډوم چې د تلپاتې سیال ملت په خاطر افغانان د ازادۍ او سوچه جمهوریت حق لري. ټول افغانان هغه ازادي چې نه د نظامي ژوروالي تابع وي او نه د منځګړو په میز د هغې پرېکړه کېږي.
هم دا ورته نه دي پروا